د بلخ ولایت د طبي پیښو سره د مبارزې رئیس وایي د بېوزله کورنۍ سره د بشري مرستو د ویش پر دوام دا ځل په مزار شریف ښار کې له 200 ډیرو اړمنو کورنۍ سره د یو شمېر خوراکي توکو مرسته وکړه. دا مګړی تقریبا موږ د نن توزیع په پلان کې تر 200 زیاتو کورنۍ ته موږ په پلان کې لرو چې دا توزیع ورته او په دغه توزیع کې وړه دي، ورجې دي، مکروني دي او اشمګي دي، چپلي دي. په دغه توزیع کې دغه شان شامل دي. هغه کسان چې له دغه مرستو څخه برخمن شوي خوښ دي، دوی په راتلونکي کې هم د نورو مرستو غوښتنه وکړه. ما خیلی خوشحال هستیم رئیس صاحب حوادث که همینجا کمکی که دما داده شده از قبیل برنج، آرد، روغن، اینمی چیزایی که دما داده شده خیلی خوشحال و خوشمند هستیم رئیس صاحب حوادث. د وره و وریجې و بعضې مواد د حوادث د ریاست څخه واخیستې هم دي اخویم او ډیره مننه کوم د امارت اسلامي او د کارمندانو او د محصلینو او ډیر خوشحاله یم. غواړم چې آینده کې نور هم کومک وشي. د یادونې وړ ده د بلخ ولایت د طبي پیښو سره د مبارزې ریاست په وروستیو 2 میاشتو کې له 600 اړمنو او د شهیدانو کورنۍ سره بشري مرستې کړي.